السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. دا د یو ځل بیا زه له یوه نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یم. ځینو ملګرو پوښتنه درلوده او دا یې غوښتي چې یو ویډیو د دې په اړه جوړه کړه چې څنګه د ټیک ټاک فالوورز زیات کړو، یا څنګه کولی شو ټیک ټاک کې موږ خلک فالو کړي. نو دې لپاره ملګرو ستاسو ته یو ډېر ساده چل ښیم. په دې کې تاسو کولی شئ چې بغیر د کوم مصرف څخه یا بغیر د چاته ووایئ چې تاسو فالو کړي نو تاسو فالو کړي. ساده کار ده، راشئ خپل سرچ ځای ته، دلته یو پروفایل تاسو انتخاب کړئ چې ډېر فالوورز ولري. فرض کړئ زه دا کرکټر ده، دا فالوورز د دې زیات دي، 2,85,000 فالوورز لري. زه راځم د دې پروفایل ته، نو دې پروفایل ته چې راغلی دا فالو کړئ. کله چې تاسو دا فالو کړه، لاندې دې فالوورز چې دي 15 پروفایل تاسو پرله پسې فالو کړئ. دې څخه فالو کړئ 15 کسان. نو څنګه چې تاسو دا پروفایلونه فالو کړل ملګرو، بیرته راشئ، دا کم کسان چې تاسو فالو کړي دي دا بیرته انفالو کړئ. دا انفالو کړئ په ترتیب او یو څو ثانیې ورته صبر کوئ، حد اقل 10 ثانیې. کوم کسان چې تاسو فالو کړي دي هغه بیرته انفالو کړئ. نو بیا 10 دقیقې صبر وکړئ. دا کار تاسو 3 وار تکرار کړئ، 3 ځله همدا کار تکرار کړئ. فالو یې کړئ، بیرته انفالو کړئ، بیا فالو، بیا انفالو، بیا فالو او بیا آخر کې انفالو. دا تاسو کله انفالو کړل بیرته په آخر ځل، نو تاسو خپل ټیک ټاک بند کړئ، بیرته 10 دقیقې وروسته چک کړئ. تاسو ته به تقریبا 20 نه تر 30 پورې فالوورز اضافه شوي، او هر ځل چې تاسو دا کار کوئ نو همدا رقم به تاسو ته 30 نه تر 500 پورې فالوورز اضافه کیږي. نو زه دا ویډیو لږ تیزوم، دا کار 3 ځل کوم. نو څنګه چې تاسو دا ملګرو دا کار وکړه، فالو چې څومره ډېر تاسو فالو انفالو کوئ همغومره ښه ده. که 15-16 ځله کار کولی شئ نو بیخي ښه ده. نو تاسو لاړ شئ، د دې ځای نه ووځئ، ټیک ټاک خپل وتړئ، بیرته یې تقریبا 10 یا 20 دقیقې وروسته چک کړئ.